سیاسي اصطلاحات په هغه کښې موږ د نیشنلیزم لوی اهداف پر دې باندې خبره کوو. پر نیشنلیزم خو موږ خبره وکړله. نن چې د نیشنلیزم لوی اهداف څه کېدلی سي، یعنې د ملت پالنې پر اساس باندې د ملت اهداف، نو پر دې باندې مجلس کوو. د نیشنلیزم لوی اهداف موږ داسې بیانولی شو: په ټوله دنیا کښې د استعمار او امپریالیزم سامراج په خلاف مبارزه، د هېوادونو ملي خپلواکي، ملي واک و اختیار او د خاورې د سالمیت تحفظ او ورته احترام، په نړیواله کچه د دولتونو او ملتونو ترمنځ د حقونو برابري، د ملت په دننه، یعنې په ملت کې دننه ټولو انسانانو، قامونو او نژادونو ترمنځ مساوات، یعنې د سیکټریزم، علاقه پرستۍ، فاشیزم، نسل پرستۍ او هر رنګه نابرابرۍ او ظلم ستم د منځ نه وړل، او ملت د وګړو ترمنځ هر اړخیزه انصاف، برابري، ملي وحدت او ورورولي قایمول، د سیاسي او اقتصادي ډیموکراسۍ د قایمولو دپاره اغېزناکه مبارزه، د امرانه شخصي شاهي حکومتونو د منځ نه وړل او د جاګیردارۍ، دلال سرمایه‌دارۍ خاتمه او د رښتینو ملي او جمهوري حکومتونو قیام، د قامونو د ملي هویت او تشخص لپاره د ملتونو تاریخي، کلتوري او اجتماعي تاریخي سوابق راژوندي کول، څېړل، او همدارنګه د ملي ګټو او ملي نواميسو، ملي افتخاراتو او د ملت د مادي او معنوي شتمنیو دفاع کول. دا ټوله چې دي، دا د یو ملت په لویو اهدافو کې راځي. نو بیا دغسې نسل پرستي، یعنې ریسیزم، پر دې باندې خبره کوو. ریسیزم چې کوم دی، دغه اصطلاح د ریس د کلمې نه اخیستل شوې ده چې د نژاد معنی ورکوي. ریسیزم یو مرتجع، د ترقۍ مخالفه او د نیشنلیزم ضد نظریه ده. د دغه نظریې پلویان په بېلابېلو نژادونو او نسلونو کښې د توپیر او امتیاز قایل دي. دوی فکر کوي چې ځینې نسلونه برتر دي او ځینې کمتر. د ټیټو او کمزورو نسلونو د برابرۍ د حقونو نه انکار کوي. یو نسل ته د عزت په سترګه او بل ته په سپکه سترګه ګوري. حالانکه د ساینس او علمي نظره دا ثابته ده چې په انساني صلاحیتونو کښې فرق نسته. دا نظریه فرضي او مصنوعي ده. که انسانانو ته د پرمختګ دپاره یو شان امکانات ورکړل شي، نو په هر نسل کښې به د صلاحیتونو خاوندان ښکاره سي. بیا دغه راز سیکټریزم، دغه اصطلاح د سیکټ د کلمې نه اخیستل شوې ده چې د خلکو او ملت نه د یو جدا برخې معنی ورکوي. په عمومي ډول سیکټریزم د ملت او ولسونو نه د ځان جدا ساتلو، پرې کولو، د علاقې او وړو مفاداتو د حاصلولو له حاصلې هلې ځلې دي. سیکټریزم د تعصب نه سرچینه اخلي چې د خپل تنګ نظره متعصبه فکر په چوکاټ کې د قام د اجتماعي ژوندون او مسایلو څخه ځان ګوښه ساتي، او ځان د قام د لوی وجود نه جدا ساتل غواړي. د خپلې سیمې او علاقې په نامه ځان د قامي ولسي کاروان نه بیل ساتي او هر قسم ملي وحدت ردوي. زموږ په وطن کښې د قبیلې، خیلونو او علاقو په نامه هم داسې تنظیمونه، سوسایټیانې د جاسوسي ادارو لخوا حمایه کېږي. دوی غواړي چې د قبیلې، تپې او خپلې علاقې په نامه ملي وجود دړې وړې کړي، ملي ازادي بخښونکي تحریکونه مات کړي او استعماري قبضهداري پاتې شي. بیا ورسره شاونیزم. د شاونیزم اصطلاح د فرانس د نیکولای شوین د نامه څخه اخیستل شوې ده چې هدف یې د نورو هېوادونو مستعمره کول او د قامونو ترمنځ دښمني، نفاق او بد اعتمادي پیدا کول دي. د دې سیاست پیرویان خپل قام په نورو قامونو برتر ګڼي او نور قامونو ته په سپکه سترګه ګوري. شاونیزم د نسل پرستۍ نه سرچینه اخلي او د وطن دوستۍ، د برحق او شریف احساس نه ناوړه ګټه اخلي. د خپل ملت لوړتیا د نورو قامونو پر ضرر تبلیغوي. د دنیا قامونه د یو بل په خلاف راپاروي.
استثماري او فاشیستي حکمرانان د نورو قومونو او هیوادونو په وړاندې د دغه ناروا سیاست نه کار اخلي. ډیماګوژي یا عوام فریبي چې د خلکو غولولو او تیرباسلو هم معنی اصطلاح ده. ډیماګوژي کوشش کوي چې خلک د دروغجنو وعدو او غولونکو نارو په ذریعه خطا کړي، بې بنیاده وعدې وکړي، حقیقتونه په الټا سرچپه شکل کې خلکو ته وړاندې کړي او په دې طریقه خلک د ځان ملګري او ملاتړي کړي. ډیماګوژي د بورژوازي ګوندونو او ولس دښمنه استعماري ریاستونو اساسي طریقه او طرز عمل دی. په پاکستان کې په کامله توګه رواج لري. د پاکستان د نشریاتو ټولې وسیلې لکه ټلویزیون، راډیو، اخبارونه، رسالې په تسلسل سره داسې خبرونه، انټرویوګانې، رپوټونه، بیانونه د میډیا د خبریالانو، نام نهاد ماهرینو، دانشورانو په ذریعه په بې سره او بې پښو پروپاګاندا مسلسل لګیا دي. د افغانستان محکومې پښتونخوا، بلوچستانو، سندیانو، د محکومو قومونو د نهضتونو او د جمهوري تحریکونو په خلاف منفي تبلیغات کوي. د ډیماګوژي یو بل شکل د ولس ملي او انقلابي اصطلاحاتو بدنامه کول دي. دوی خلکو ته داسې شعارونه وړاندې کوي چې هغه په ظاهره ډېر زړه راښکونکي، یعنی هغه ډېر اټریکشن لري او انقلابي وي، مګر په عمل کې مرتجع او د قامي جمهوري تحریکونو په خلاف وي. د داسې نارو په ذریعه دوی یو طرف ته د خلکو ملاتړ حاصلول غواړي او بلې غاړې ته د رښتینو قامي ولسي انقلابي تحریکونو لار نیسي. د پاکستان مرکزه پلوه ګوندونه که د اسلام مسلمي امه په نامه خلک دوکه کوي، بټو د ډوډۍ، جامو او کور په نامه دا ډرامه وکړه، نام نهاد انقلابیانو انقلاب، سوشلیزم او نور توري بدنام کړل. نن جهاد، انصاف، کرپشن، خالي بې مطلبه نارې وهل کیږي. د هغوی په ذریعه کوشش کوي چې خلک وغولوي او په غلطو نارو او وعدو یې د ځان ملاتړي کړي. د ملي تحریک مخنیوی هم په ملي نما نارو، شعارونو او خبرو کوي. تیزې خبرې کوي. استعماري قوتونه داسې پوچې او انتهاپسندې نارې د ځان لپاره څه خطر نه ګڼي. ډیماګوژي یا د خلکو غولونه د انقلابي پارټۍ او انقلابي مبارزې سره هیڅ تعلق نه لري. د خلکو رښتونی ملي ډیموکراتیک او انقلابي ګوندونه د تل دپاره کوشش کوي چې د خپلې ټولنې واقعي څېړنه او تحلیل وکړي، حقیقتونه یې معلوم کړي او خلکو ته په حقیقي ممکنه چوکاټ کې خپلو هدفونو ته د رسیدو لپاره لارښوونه وکړي. او که چېرته په یوه یا بله مرحله کې د خپل علمي او وطن دوسته سیاست په ډګر کې د مشکلاتو سره مخامخ شي، نو د هغې مقابله د حالاتو په علمي څېړنې، تجزیې او قناعت سره کوي او په خپل ټول توان کوشش کوي چې ولس ته رښتونی صورتحال وړاندې کړي. بیا دغه راز صهیونیزم د ټولې دنیا د یهودیانو یو انتهاپسند فاشیستي نهضت دی چې مقصد یې په فلسطین کې د یهودو د آزاد حکومت جوړول و. دغه نوم یروشلم ته نږدې د صهیون نومي ځان سره مناسبت لري، کوم چې یهودیان مقدس ګڼي. په نن زمانه کې صهیونیزم د اسرائیلو د تجاوزګر، توسعه پسند او تاړاکګر ریاست په رسمي ایډیالوژي بدل شوی دی. کله چې په 1495 کال کې یروشلم د رومیانو په وسیله وران شو، له هماغه وخت نه یهود د دنیا په مختلفو برخو کې خواره شول، خو د تیت و فرق کېدو باوجود یې خپل دیني او فرهنګي یووالی قایم وساته او ځان یې ورک نه کو. دوی تل په دې کوشش کې وو چې خپل اصلي وطن ته بیرته راوګرځي او د دې مقصد دپاره یې پرله پسې کوششونه وکړل. د 19مې پېړۍ په آخري کلونو کې د یهودیانو نهضت خپل عروج ته ورسېدو. په 1890 کې د دغه سازمان لومړنی کانګرس وشو چې په هغه کې یهودیانو فلسطین ته د دوباره تګ اعلان وکړو. د دوی مرکز په امریکا کې دی او د دنیا په 80 ملکونو کې خپل فعالیتونه کوي. په نن وخت کې صهیونیزم صرف یوه نظریه نه ده پاتې، بلکې په مختلفو حوالو د سیاسي او اقتصادي روشونو څخه یو جوړه شوې ټولنه ده چې د فکر اډانه یې په فاشیستي، شاونیستي او د حقیقي وطن دوستۍ په خلاف نظریاتو ولاړه ده.
او د نړۍ په ګوټ ګوټ کښې د سامراجي استعماري قوتونو په ګټه د ملي ازادي بخښونکو غورځنګونو او مترقي نهضتونو په خلاف ترې کار اخیستلی شي. د صهیونیزم آخري هدف په فلسطین کښې د مذهب په بنیاد د یهودیانو ریاست جوړول دي چې د نورو غیر یهودو به پکښې هیڅ حق نه وي. صهیونیستان په ټوله نړۍ کښې د ملي ازادي بخښونکو، ملي ډیموکراټیکو او ملي مترقي تحریکونو مخه نیسي او د عالمي سامراجي نظام د یو اتحادي رول ادا کوي. بیا فاشیزم د امرانه نظام داسې شکل دی کوم چې په زور زیاتي انسان وژنې باندې تکیه کوي. فاشیزم عمومي طور سره هغه وخت منځته راځي چې زاړه حکمران طبقه د پارلمان یا نورو جمهوري لارو چارو په ذریعه نور خپل واک دایم نشي ساتلی او د زاړه نظام چلېدل ناممکن شي. نو په داسې حالاتو کښې فاشیستي حکمرانان په هېواد کښې ټول آئیني، جمهوري او انساني حقوق ختم کړي. د لمپن طبقاتو، بېروزګار خلکو، انساني وژونکي ډلې د نسل پرستۍ او نورو تبلیغاتو په جامه کې رامنځته کړي. فاشیزم خپل کورنی سیاست د ملي ډیموکراټیکو او انقلابي ګوندونو او تنظیمونو په منع کولو، د هغو د فاعلانو په وژلو، د جمهوري ادارو ختمولو، انساني حقوق سلب کولو، د ریاست اداره او د هېواد ټول ژوند په پوځي کولو باندې بنا کوي. په تاریخي لحاظ فاشیزم لومړی په کال 1919 کښې په اټلي کښې منځته راغی او 3 کاله پس یې د دغه ملک واکداري ترلاسه کړه. په 1920 کښې د نیشنل سوشلیسټ ګوند په نامه فاشیستي ګوند په جرمني کښې راجوړ شو او په 1933 کښې یې اقتدار ترلاسه کړو چې د هټلر خونړی امریت یې په جرمني مسلط کړو او نړۍ یې د بربادونکي جنګ په لمبو کښې وسېزله. د فاشیزم ځینې خاصیتونه دا دي: فاشیزم په پایداره سوله عقیده نه لري او په ملیټاریزم تکیه کوي. بتدریج امپریالیستي بڼه غوره کوي. د مخالفینو په خلاف د خفیه پالیسیو نه کار اخلي. د ریاست او نورو اجتماعي، سیاسي، اقتصادي وسایلو نه د فاشیست حزب دپاره کار اخیستل کېږي. په نورو نسلونو د یو نسل حاکمیت جوړول غواړي. ټول اختیارات د فاشیست حزب په لاس کښې وي او هغه د سرو او سپینو مالک ګڼل کېږي. عام خلک د هر څه نه محروم وي. د نشر و اشاعت او ابلاغ ټولې ذریعې د فاشیستانو په کنټرول کښې وي. د ویرې، ترهې او د دهشت څخه د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. د قاید پرستۍ احساس پیاوړی کول او د عوامو د رول نفي کول. ځینې نظریه دانان فاشیزم او نیشنلزم یو شی ګڼي او په یو بل کښې یې اغېږي، حالانکه فاشیزم او نیشنلزم دواړه نه صرف جدا بلکې مخالف فکرونه دي. نیشنلزم د امپریالیزم او ملیټاریزم سره سخت ضدیت لري. د نیشنلزم خارجي سیاست د قومونو ترمنځ د پرامن بقای، باهمي قومي برابرۍ، دوستۍ او امن پلوي کوي. نیشنلزم په ډیموکراسۍ عقیده لري او هر قسم امرانه او غیر جمهوري لارې چارې ردوي. نیشنلزم د تاریخ، جغرافیې، ملي عنعناتو، کلتور او ژبې درناوی کوي او د نورو قومونو تاریخ، جغرافیې، کلتور، ژبې او عنعناتو ته په درنه سترګه ګوري. مګر فاشیزم د نورو قومونو تاریخ، خاوره او کلتور د پښو لاندې کوي. نیشنلستان غواړي چې ملي زعامت دې په جمهوري طریقه د قوم لخوا منځته راشي.